د الله په نورو ورځو کې نیک عمل دومره نه دی خوښ لکه څومره چې په دې لسو ورځو کې خوښ دی. قالوا یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله. صحابه کرامو یا رسول الله که په دې نورو ورځو کې اوس یو سړی جهاد کوي د الله په لار کې، قال ولا الجهاد فی سبیل الله. که په دې نورو ورځو کې جهاد هم کوي که نه، خو د دې ورځې هغه عمل چې د الله خوښ دی لسو ورځو الا رجل مگر هغه سړی خرج بنفسه وماله، یو سړی د جهاد له لاړ، په خپله لاړ، مال یې ځان سره ویوړو، فلم يرجع من ذلك بشيء، نه په خپله راغی، په خپله کې شهید شو، هغه مال یې هم ولګېدو. اوس د ده د عمل بیا غوره دی، ځکه چې هغه هر څه قربان کړو که نه، خو مال هم قربان کړو، بدن هم د الله دپاره قربان کړو، نو دغه سړی د هغه د عمل بیا غوره دی. رواه البخاري، دا حدیث امام بخاري راوړی. دا حدیث دلته په دې راوړو ځکه چې دغه د قرباني د ورځو مسایل دي نه، او قرباني په دغه میاشتې کېږي چې هغې ته ذوالحجه ویلی کېږي. نو د ذوالحجې د اولنۍ لسو ورځې نه دي، دا ډېرې اوچتې ورځې دي. یو حدیث کې داسې راځي خیر ایام الدنیا، د دنیا په ورځو کې غوره ورځې هغه دا دي، د دنیا په ورځو کې غوره ورځې هغه دا لس ورځې دي. دې کې ترغیب دی عمل طرف ته، چې دا لس ورځې چې د دنیا غوره لس ورځې دي د ذوالحجې د اولنۍ، په دې کې عمل طرف ته ترغیب دی چې الله پکې عمل ډېر خوښ دی. تلاوت کوه، روجې پکې نیسه، روجو اهتمام پکې کوه، صدقې پکې ورکه، ذکر و اذکار، تکبیر، دا ټول عبادتونه پکې کوه. او دا په دې غوره دي چې ځکه چې په دې کې د عبادت ټول راجمع کېږي. اوس که ته بله میاشي یا ورځ او پای کې یو سړی وایي چې زه به روجې م ونیسم، روجه به ونیسم، زه به تلاوت وکړم، زه به زکات هم ورکړم، زه به صدقه هم ورکړم، زه به په دغه ورځ جهاد هم وکړم، او زه به علم هم زده کړم، او زه به دا وکړم، ټول به راجمع کړي. خو حج خو پکې نشي کولی که نه، حج پکې کېږي، حج نشي کېږي. او دلته ټول عبادت راجمع شو، ټول راجمع کېږي، نو ځکه دا غوره دي. علماء په دې مسله کې اختلاف دی چې دا لس ورځې غوره دي د ذوالحجې د اولنۍ که نه د رمضان د میاشتې اخرنۍ لس ورځې غوره دي. نو چا یې څه ویلي چا څه ویلي دي، خو بعضو علماو ډېر ښکلی قول کړی دی درمیانه، تحقیقي قول، او موږ ذکر کړی و ملګرو ته، هغه دا دی چې ورځې دا لس غوره دي او شپې د هغه ورځو غوره دي، ځکه چې په هغه شپو کې د لیلة القدر شپه ده خیر من الف شهر، چې هغې کې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه غوره دی. نو د ورځو په اعتبار سره دا ورځې غوره دي، ذوالحجې د ورځې، د رمضان هغه ورځې هغه دې ته نه رسي. او د شپې په اعتبار سره د هغې شپې د دې د شپو نه څه دي غوره دي، وجدار چې به کې لیلة القدر شپه راځي. الفصل الثاني کې حدیث ته د جابر رضی الله عنه هغه وایي ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حلال کړو د حلالۍ په ورځ. حلالي ورځ کومه ده؟ د اختر ورځ، غټ اختر ورځ. کبشین اقرنین املحین موجوعین، دوه ګډانې حلال کړو، اقرنین مزیدار ښکرې وي د هغه ګډانو، املحین برګ برګو، سپینوالی پکې مو توروالی پکې مو. قاصدیز کې یو فایده لکه علما تعریف کې بیاني چې د توروالی به ډېري که د سپینوالی به ډېري. مخکې موږ سره حدیث تیر شو، ګډان څنګه و؟ توروالی ډېر شو، د هغې صرف خپې تورې وې او خېټه او د سترګو دا خوا و شا علاقه، نو سپینوالی ډېر شو که توروالی؟
سپینوالی ډېر شو. ځکه یو تعریف دا دی چې املح هغه یو ته ویلی کېږي چې الذي بیاضه اکثر من سواده، چې سپینوالی پکې د توروالي نه څه ډېري. موجوئین الموجوع معنی الخصی، دا دواړه ګډان څه وو خصي کړی شوي وو. او دا داسې چې یا د ده